ژوند له کړاوونو، تکلیفونو، غم او ښادیو سره تړلی. هر څوک له لوړو ژورو سره مخ کیږي. زما د ژوند هڅه هم همداسې. زه کمال هاروني د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په کال 1999 کې متحده عربي اماراتو ته راغلم. د خپل پلار، مور او ورونو دپاره مې سختو ګرمیو کې پر خپل مټ د حلالې نفقې دپاره شپه او ورځ په ځان یوه کړه. غوښتل مې چې د خپل فامیل او کورنۍ لپاره حلال رزق پیدا کړم. د دوی د رزق او همداشان د خپل رزق په لټه کې وم، خو له دې سره مې دا هم غوښتل چې د ځان لپاره یو اسانه او سهولتکاره کار پیدا کړم. د وخت په تېرېدو سره وتوانېدم د مور او پلار په دعاګانو مې ځان ته یو ساختماني شرکت جوړ کړ. د لوی خدای جل جلاله شکر ګزار یم. الله دې زما څخه راضي شي. خپل کاروبار مې ښه په مخ روان کړی و. دې سره وطني احساس او وطني مینې هم نه پرېښودم. دې فکر په مخه کړی وم چې څنګه به دې دردېدلي ژړېدلي ولس ته خوشحالي ورکړم. زما د خوار دردېدلي کړېدلي ولس بدون له ویر او له خفګانه بله کومه خوشحالي نه درلوده. داسې خوشحالي چې د دوی په شونډو مسکا راولي. صرف چې کومه خوشحالي وه چې د دوی په شونډو به یې مسکا راوسته، هغه د کرکټ لوبه وه. ما دا ځان سره هوډ وکړ چې په هر صورت وي زه به دوی خوشحاله وساتم، چې د کرکټ لوبې ورته په ژوندۍ بڼه نشر کړم. په همدې وخت کې مې د خپلواک تلویزیون په نوم فیسبوک پاڼه جوړه کړه چې په دې کې بیا هر ملګري را سره همکاري وکړه، لکه جمال الدین هاروني، صادم شاهین، کرامت خان همدرد، یوسف فدا، نسیم جان منګل، بینور جوده. د زړه له تله ترې مننه کوم. کور یې آباد. راځو د کرکټ وګورو. کوم وخت به چې زمونږ کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د هېواد سره زمونږ لوبه ده، ما به خپلې ګوتې شمېرلې چې ورشم دغه لوبه زه خپلو افغانانو ته په ژوندۍ بڼه نشر کړم تر څو خوشحالي ورکړم. په کال 2015 کې د سهارا جام لوبې شروع شوې چې دغه لوبې په تلویزیون او سوشل میډیا منع وې. ما هڅه کوله چې دغه لوبې خپلو افغانانو ورونو ته په ژوندۍ بڼه نشر کړم. یوه ورځ مې ډېر په پټه د خپلواک تلویزیون پاڼې له لارې نشر کړه چې زما د خوار ولس لخوا یې دروند هرکلی وشه. د لوبغالي ساتونکي یعنې سیکیورټي لخوا ونیول شوم، خو ځان مې خلاص کړ. د هغې لخوا اخطار راکړل شو چې په آینده کې باید داسې ونه شي، ولې چې د ICC لخوا پرې بندیز و. خو خپل وطني احساس په مخه کړی وم. سبا بیا لاړم چې بیا هم د ساتونکو لخوا ونیول شوم. په دې وخت کې کیمره، مایکونه، هغه وسایل چې د لوبې د نشریدو لپاره په کار کېدل، هر څه رانه واخیستل شول. ډېر زیات خفه شوم چې اوس به څه کوم. همدې وخت کې یوه ملګري راته مشوره راکړه چې جنرال قونسل عبدالصمد افغان سره په تماس کې شه. ما ورته وویل چې افغان صاحب خو صرف قونسل دی، هغه خو د نورو مسافرو افغانانو په ستونزو هم نه رسیږي، هغه به زما دغه کار چیرته وکړي. بالاخره د قونسل افغان صاحب سره په تماس کې شوم. هغه راته وویل چې زما دفتر یا کاري ځای ته راشه. ورغلم. کور یې ودان. یو نفر یې راسره کړ، نوم یې محبوب و. د ICC دفتر ته ورغلو. کارت یې راته راواخیست. د لوبې نشرول مې په قانوني تور شروع کړل. زما د پاڼې د لارې ترې ډېرو افغانانو خوند واخیست. پاتې دینۍ په دې وخت کې مې یو سپین ږیری کاکا په میدان کې ولیده. د افغانستان درې رنګه بیرغ یې په لاس و. ورغلم. پوښتنه مې ترې وکړه چې کاکا نوم دې څه ده او دلته څنګه راغلی؟ ډېر په خوږه لهجه یې راته وویل چې نوم مې رضا خان دی، خو خلک راته رضا خان کاکا وایي. غواړم چې د خپل د درې رنګه بیرغ دنیا ته وښایم. د رضا خان کاکا د وطني احساس نوره هم وهڅولم چې باید زه هم دا ځوانه انرژي د خپل وطن او خپل وطنوالو د خوشحالۍ لپاره مصرف کړم.
دا هر څه مې چې کړي دي یا کوم مې دا زما دپاره بسنه نه کوي. د دې سره په څنګ کې دا هم غواړم چې د غریبانو کونډو او یتیمانو دپاره هم یو څه وکړم. په پام کې لرم چې د ځوانانو، ملي سوداګرو او تجارانو پر مټ او مرسته او کومک سره یو خیریه بنسټ جوړ کړم. ملګرو او ورونو، ډېر څه مو وکړل، خو په کار ده چې دغه دنیا دپاره هم یو څه له ځان خو په کار ده چې د هغې دنیا دپاره هم یو څه له ځانه سره ولرو. ستاسې کوچنی ورور، ستاسې خدمتګار کمال هاروني.